حاجی ملګرو نن موږ ناست یو په چارسده کې یو ډېر مزیدار موسم دی او بیا چې صمد خلیل او ملګري پکې هم زموږ سره ناست نو بیا خو به د محفل خوند یو په دوه شي او چې بیا شاعرین پکې زموږ د صمد خلیل واورو نو خامخه محفل به نور هم خوند سیوا کېږي داسې ده ملګري پکې د بهر نه راغلي دي نو موږ وایو چې راځه دوی هم لږ خوشحاله شي که څنګه صمد خلیله بالکل نو په دې موقع باندې به څه موږ ته اوره یار یاره دا یو ملګری مې ادریس خان او استرالیا نه راغلی دی او دغه مناسبت سره یو ډېر ښایسته نظم دی یورپ چکر انجینر اکرام خټک صاحب او عادل خان ته چې ډالې کوم امید دی ستاسو خوښ شي ډېره مهرباني وی روزه د مذهب یری دا دنیا آباد کړه خپله خونه ښاده کړه مه منه ملا شري څوک چې پړندو سترګو مرګ لارو لتاب وځي واخله ته مزه دنیا تا له کائنات دا جوړ ډېر ځوان زړه په مزو کموړ وګرځه تاو ته میخانو کې شه لاړ شه په یورپ چکر تاو ته میخانو کې شه سپینې هورې ووینه خوند جام مزو کې شه ډوب ته رنګینو کې شه بیا په قصیدو کې شه ګډ شت ډېر ښه یو ځلې بیا دغه اخرې دغه بیا ووایه خجي بیا په قصیدو کې شه ګډ شت هر ځای ته پښتو نیسي پرېږده ته ساده سړی سر کې نن افغان شته معین رباب جانان شته پیغله لاس نه ونیسه خیر که بې نکریزو ده مهرباني جي دا ورسره د دې ځای نه وړه ځان او جي پیغله لاس نه ونیسه خیر که بې نکریزو ده دا لالچ جهیز نه کړي دا د مکیز نه کړي دا بس تشمینه ده مینه لونګینه ده خیال باندې شیرینه ده دا ښایسته شسمینه ده او زړه باندې تل سپینه ده مهرباني او ویلاړ شه بیا ګرجیله ته مندر د بت کیسې له ته پادري پنډت ته ووایه تاسو هم معین په شر مرګ له ورکوی بشر ځان تې ښه خبر کړه ته شک دې ګله پاتې نه دا هم ترې تپوس وکړه تاسو څو سجدې کوئ جمعې څو مسلې کوئ ښه کچه پخه وکړه ښه کچه پخه وکړه ښه یو مرکه وکړه ځان تې ګوله پوی کړه ته او سپي پیشو ته ووایه سپي پیشو ته ووایه دلته ګورې رانه شئ دا مسلمانان پیره تا ته کوڅه ډب وایي اولی تا په کاڼو دوی هلته په عزت ښیي نه چېرته غبغب کوي نه ته خان لجړب کوي هلته هسپتال ته را جوړ پارک منډي چال ته لا ناست په ډېران دلته مړی چرګو ته کل کیي ژوند هسې ته خوار نه کړي سپی ته مسلمان نشي حیوان دغه کافر ښیي او تل به په مزو کې نه به پروت سجدو کې رانشي دا مې نصیحت ووره او اخیری شعر دی چې راشه خپل وطن ته بیا ما صمد ته ووایه هلته دې څه ولیدل بیا بیان مولا تکړه روره په جمعه کې ته تشې لاپې مه کوه راشه په جومات کې ته تشې لاپې مه کوه داسې مسلې کوه کولو سترګې د خلکو کړه بیا به پته ولګي څومره په اوبو کې مونږ ژوند په مسلو کې مونږ